عامه عزتمند وګوره خو د افغانستان طالب یو، خو د پاکستان حکومت یو، خو د پاکستان د ارض حکومت یو. دا وګوره دا زما دلته رونه راغلي دوی کباړ ټولۍ کباړ، زه خپل هم کباړ ټولم، دوی هم کباړ ټولۍ. دا په ډسبینو کې پراته دی، ته وګوره دا غورځئ، دا په ډسبینو کې پراته زما د رور راوړل دلته. دا وګوره دا ټول دی خو به ونیسو دلته. دا ټول قرآن مجیدونه دي او روزانه موږ د دې نه زیات یا دومره قرآن مجیدونه هره ورځ د ډسبینو نه موږ راټولو او دلته راځو. دا ترکیه والا ته ښایو چې ترکیه والا ته ووایي دا قرآن مجیدونه دي، په دې زموږ او ستاسو ایمان دی، زموږ او ستاسو په نبي باندې نازل شوی دی، به حفاظت کوو. اوس وختي موږ هم تاڼې ته لاړو، تاڼه کې مې ویل دا قرآن مجیدونه دي، هغه ویل دا دلته ته ویسه جومات ته، چې جومات ته هم کله ویل امام صاحب ویل وایي دلته نه دا وړئ، دا دلته نشته، وایي دا سپایر شوي دي. زمونږ څنګه چې د انګلیش کتابونه یا د نور کتابونه یعنې یو شی سپایر شي موږ یې غورځو، دوی دلته دې قرآن مجید ته وایي دا سپایر شو. دا سپایر نه دی، ته وګوره دا قرآن مجید دی. دا زما د وروڼو غونډ کړي دا ویډیو تاسو ته ما شیر کړه، د دې دپاره ما تاسو ته شیر کړه چې جهاد نه دی په یو ځای کې نور مسافر کم راځئ، د دې دپاره مه راځئ چې مزدورۍ دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ، د دې دپاره راشئ جهاد دپاره راشئ. په ترکیه باندې کېږي جهاد.